ستا جنازه لکلی ولاړه حوصله مې ولاړه غمونه رانه ملګرو اخیر کار خو به دې جینۍ ته هم احساس شوی رم کلار شوله مې راډک شوی هسې نه چې درنه مړ شمه هسې که دې جینۍ ته پته وه که چې دا هلک په ما باندې مین و او که اوس د دې دا ویډیو ګوري هغه ویډیو په کم کې چې هغه ځان وولي او بیا چغه ووهي او د هغې نه پس بل ډس په ځان وکړي نو هغه جینۍ ته خو به خامخه څه نه څه احساس شوی خو د مرګ نه پس چې کوم دی هغه ته که احساس وشي نو هېڅ دې هم نه جوړېږي عدنان چې کومه خودکشي کړې ده کم ځان چې وژلی دی ټول خلک چې کوم دی ډېر زیات پې خفه دي او عدنان هم د مینې یعنی په محبت کې هغه ځان وژلی دی که تاسو د هغې ویډیو وګورئ مختلف قسمه ویډیو هغه راغلی او بار بار په ویډیو کې وایي چې آیا زه مین یم په یو جینۍ مین یم مختلف قسمه ویډیو یې پسې کړلي جاړي پسې 2-3 ځله یې پسې د زارو ګولۍ خوړلي دي هغه چې کوم دی بیا هسپتال ته وړی شوی دی او په هغې کې بچ شوی دی خو چا ول څه مدد نه دی ورکړی نو اخر کار چې کوم دی ځان یې ویشت او د دې دنیا نه چې کوم دی ځان هغه بېغمه کړو ډیر زیات ویډیو راځي په ټیک ټاک باندې او ډېرې زیاتې خوندورې خندا والا ویډیو به هم جوړې کړلي په ټیک ټاک که تاسو کتلي او تاسو سره مونږ ډېرې زیاتې شیر کړي هم دي د هغې ویډیو بس الله تعالی دې معاف کړي او الله تعالی دې جنت نصیب کړي ځکه یو ډېر ښه هلک او ډېر اخلاقي کم کسان چې دي هغو چې ورسره ویډیو یا څه کړي دي نو هغوی چې کم صفت کوي د هغې نه پته لګي وایي چې عدنان په پیټرول پمپ کې کار کاوه مونږ به ورسره بار بار میلاوېدو نو ډېر زیات اخلاق ورسره و دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې میلاویږو الله حافظ